نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورور دی رضعي ورور دی د نبی علیه السلام سکه ورور خو نبی علیه السلام نه لري دغه صحابي د یوې مور شیدې رودلي د هغه نوم دی ابو سلمه ابن عبد الاسد المخزومي رضی الله تعالی عنه د شا د خوا کافران خبر سوله بس پسې وې درستل پسې روان اطلاع ورسېدل د چې کافران پسې ورسېدل د ده د ښځې قومیان چې کم وه د ده ښځه چې د کم قومه څخه وه هغه د ښځې قومیان یې پسې ولاړله هغه د ابو سلمه صاحب چې خپله ښځه را وګرځول ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا بیا اخر کې د نبی علیه السلام په نکاح کېږي دی چې وفات شو مبارک سم په نکاح د مؤمنانو مور ام سلمه بیبي یې ځینې را وګرځول ول دا زموږ ښځه ده بچان دې زموږ دې ته که ځې که نه د ښځو بچان په لاس نه درکړو سبحان الله اسلام سره ګورې دومره تکالیف دي د اسلام ابتدا پر تکالیفو ده د اسلام اولنۍ ورځ په سختۍ کې ده هجرت هغه ابتدایي خښته ده اوس یې تاسې ګوري څومره قدر تکالیف به صحابه کرامو پر ځان ګالل هغه مبارک ورته وایي صحیح دي بس بچان در پاته دي ښځه در پاته ده زه ځم بل قوم پسې را وغورځېدي د ده خپل قوم د ابو سلمه صاحب هغه بیا هغه د ده د ښځې قوم چې و پر هغو را وغورځېدي بن زهره ول ګوره ښځه خوستۍ ده زامن خینستۍ نه دي دا خو د ابو سلمه دي زامن یې بیا موږ نه درکړو زامنان یو کافرانو ځینې جلا کړل ښځه بل کافر ځینې جلا کړل حضرت ابو سلمه رضی الله عنه یوازې روان شو هجرت یې شروع کړي ام سلمه بیبي مبارکه وایي د مبارک علیه السلام بیبي ده وروسته د نبي علیه السلام په نکاح کې راځي دا مبارکه وایي وایي زه یوازې پرېښول سړی یې مرسته جلا کړي بچان یې مرسته جلا کړل وایي سهار به راووتلم مکه مکرمه کې یو مقام دی د ابطح په نامه یو شله وه د مکې مکرمې رسېدې ته به رالم بس ژړله به وي پر سر به مې خاورې پاشلې ژړله به مې مال الله څخه یوازې پرېښولم نه څوک زامن راکړي نه څوک سړی راکړي دواړه راته ولاړل بس ټوله ورځ به مې ژړل دلته به ناست وم د شپې به برته مکې مکرمې ته راتللم پوره کال مې په ژړا تېر کړي درست کال مې الله ته وژړل مال الله دا اوس پر ما څه حال جوړ کړي یو کال بعد زما د اکا په زامنو کې یو سپین غری رالی او پر ما رحم رالی ورته ولې ژاړې مال بچان یوه کافر راسو وګرځول سړی مې ولاړې مهاجر سو یوازې بې سړی او بې سرپناه پاته مکه مکرمه کې کافران مې نه پرېږدي بس هغه کافر و رحم یې ور راباندې رالی ولاړل زما د اکا زامنو ته یې وویله ول تاسو ولې دا پردۍ زنانه راګرځولې ده دا عاجزه الا کې دا ښځه الا کې خپل په سړي پسې دې ولاړه دا مبارکه وایي بس بچان یې په لاس راکړه یو کال بعده زه خپل بچان روان سولو مدینې منورې خواته تنعیم ته چې ورسېدلو د مکې مکرمې سره راووتلو خو یوازې څوک نشته را سره عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه په دا وخت کې مسلمان شوی نه دی کافر دی لا بیا وروسته الله اسلام ور نصیب کوي بیا لوړه درجه الله ورکوي هغه رالی وایي څه کوې وایي ما ځم مدینې منورې ته په خپل سړي پسې ځمه دورې هجرت کوم ول خو یوازې څوک نه دي در سره مدینه منوره خو د 2 ورځو لار ده کم از کم ته څنګه دورې لرې ځې وایي ما ځم بس عثمان ابن طلحه پر ما باندې رحم رالی ول زه در سره ځم زه د ځانه سره د درس دی را سره روان شو زور سره روانه سولم بس پر لارې باندې مو دا ګزاره داسې کول پردی سړی و کافر وګوره بیا هم غیرت یې درلودی الله اسلام ور نصیب کوي دې خلکو باندې الله یو رحم کړی وایي پر لارې باندې مې چې یو ځای به د ناستې رالی چې اوس به موږ یو اوسایي کول هغه عثمان ابن طلحه مبارک په دا وخت کې مسلمان نه دی وروسته مسلمان کېږي هغه به اوښ چوکه کړله چې اوښ به چوکه سوله بار زما اوښ چې زه بچان پر سپارو بار به دی ولاړې هلته به ډېر درې درختې لاندې کښېنستئ زه به ولاړلم درې درختې لاندې به جلا کښېنستم ما و بچان به ځان وسا کړي بیا چې به مو کله اراده وکړل چې روانېږو بیا مې اوښ راوستې ما ته به یې چوکې دی به لرې سو چې زه بچان به پر سپاره سوله اوښ بیا روان
اوه ورځې مو مسلسل داسې روان یو مزل مو وکې مکې مکرمې ته ولاړو. نو هلته چې د قبا مسجد ښکاره سو مدینې منورې ته ولاړو. مدینه منوره کې چې مسجد قبا ښکاره سو د انصارو صحابه کرامو مرکز د لرې چې ښکاره سو د خو اسلام نه دی راوړي. بس ما ته وویل ول ګوره هغه ځای وینې؟ ما ورته وویل ووینم. ول دلته ورشه دلته به ستا سړی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پیدا سي. بس زه د هغه ځای څخه چې رالم مدینه منوره کې